د غزني ناور ولسوالي چې د دغه ولایت یوه له لرو پرتو ولسوالیو څخه ده او خلک یې د ژوند له لومړنیو امکاناتو بې برخې دي. اوس پکې د ملګرو ملتونو پروژوي دفتر یا UNOPS په مالي ملاتړ د څه باندې 153 میلیون افغانیو په لګښت د ټولنیز ملاتړ او معیشت پروګرام د 328 پراختیایي پروژو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه پروژې چې پکې کلیوالي سړکونه، پلونه، محافظوي دیوالونه او ګڼې نورې پروژې شاملې دي. د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د غزني د کلیو بیا رغونې او پراختیا او اقتصاد ریاستونو د مسؤلینو له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په دغو مراسمو کې د غزني د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست رئیس محمد قاسم امینی د نورو پروژو د تطبیق ترڅنګ د ناور ولسوالۍ خلک یووالي او دوستۍ ته راوبلل. هغه څه چې د اسلامي نظام پر راتګ سره همدغو ولسونو ته خدمت شوی، موږ دا اطمینان درکوو چې دغه بسنه د دغه ولس لپاره نه کوي، دا کفایت د دې ولس لپاره نه کوي. نور هم موږ د دې وعده درکوو که موږ کوم توان درلودی الله جل جلاله راکړی موږ به د دې ولسونو نور خدمت هم کوو. د تاسې د مال ذمهوار موږ یو چې مال مو وساتو، د تاسې د ناموس ذمهوار موږ یو چې د هغوی عزت وساتو، د تاسې د هغه اسلام ذمهوار موږ یو چې موږ اسلام په دغه خاوره کې تطبیق کړو او ویې ساتو، او د تاسې د حقیقت ذمهوار موږ یو چې د تاسې حق وساتو. هم د دغه لپاره دا نظام نه ده رامنځته شوی چې په دغو خلکو باندې ظلم وکړي. په یادو مراسمو کې د غزني اقتصاد ریاست رئیس مولوي نادر شاه شریف بیا خلکو ته ډاډ ورکړ چې په پوره شفافیت به د مؤسساتو د پروژو د څارنې ترڅنګ په ښه کیفیت ګټه اخیستنې ته سپاري. او د ناورو محترم ولسوال صاحب ته او د ناور ټول ولس ته موږ اطمینان ورکوو کومې پروژې چې د بین المللي مؤسساتو لخوا که داخلي وي که خارجي او که په هر بخش کې وي، که د معارف په بخش کې وي، که د صحت په بخش کې وي، که د انکشافي بخش کې وي او که د حوادثو په بخش کې وي او یا بیړنۍ مرستې وي، انشاءالله هغه چې کوم ناور ولسوالۍ ته راځي موږ دې ته اطمینان ورکوو چې هغه د دې خلکو حق به نه ضایع کېږي. په څه رقم باندې چې د ځنسوي په طریقه باندې به دې راځي او د ولسوالۍ کې به تطبیق کېږي. په یاده غونډه کې د غزني د ټولنیز ملاتړ او معیشت پروګرام مسؤل نبی الله صافی وایي چې د تیر یو کال په موده کې دغه پروژې بشپړې کړي چې پکې 281 پلچکونه، څه باندې 2شپږ متره د کلیوالي لارو جوړول او ګڼې نورې پروژې شاملې دي. نو په مجموع کې همدغه 283 شوراګانو وړاندې شوې پروژې چې وي دا 328 پروژې دي چې په دغه 328 پروژو کې 114 پروژې په آبیاري سکتور کې ده او پاتې 215 پروژې هغه د ترانسپورت او سړک په سکتور کې کار شوی ده. د دې غونډې پر دوام نجیب الله مجهور د ناور ولسوالۍ د خلکو په استازیتوب د تطبیق شوو پروژو څخه مننه وکړه او له اسلامي امارت څخه ناور ولسوالۍ ته د غځېدلې لویې لارې د رغولو غوښتنه وکړه. مثلا تنها ما یک پل و پلچک نداریم، بساطها پلچک و پول است. مثلا سرک های ما هیچ کار نشده. به طور مثال بسیار خوب است که جناب رئیس صاحب انکشاف دهات و مقام بلندپایه ولسوالی ولایت غزنی و رهبری مقام ولسوالی این سرکی که از مرکز ولایت غزنی الی ولسوالی ناور هست، هر راکب هر کسی که از این مسیر تیر میشد اینا مایوس است، اینا خسته است. این سرک کار نشده و امیدوارم که سرک به همت بلند شما به زودترین فرصت برای این مردم کار شوند. د یادولو ده چې د ټولنیز ملاتړ او معیشت پروګرام ځینې نورې پروژې بیا د غزني ولایت په خواجه عمري ولسوالۍ کې تطبیق او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي.